ښه تعلیم د ښه ژوند لپاره دی او ښه ژوند څه ته وایي؟ ښه ژوند څه ته وایي؟ ښه کولو او بد نه کولو، ښه زده کولو او خراب نه زده کولو، په ښه لاره تللو او په غلطه نه تللو. د تعلیم شروع د دغې نه د انسان او د څاروي په ذهن کې فرق نشته. د انسان او د څاروي په ذهن کې فرق نشته. دا سوچ هم کولی شي د میږي ته ته دا بوټ ونیسه دی به لار مخکې بدلې، میږي ته ته خوراک واچوه 200 میږي به ځان سره راولي او خوراک به واوسي. وزډم پکې شته، خو زما دا وزډم دی افضل ولی شو دا چې کله انسان غار ته ګټه کېښوده او ته ساوند سلیپ زده کړو، ساوند سلیپ چې زده کړو د ده منټل لیول په بره لاړ. مینې دی خوب د لیوني کړو مزو، مینې دی خوب د لیوني کړو مزو. راځم ډېر کو د راتلو سره ځم. unsound sleep چې دی دا تاله د سوچ ماده نه درکوي، دا تاله د سوچ استطاعت نه درکوي. نو چې کله انسان ساوند سلیپ زده کړو، پوخ خوب زده کړو، اوس هم تاسو د غوا چې ناست دی دې سره خوا کې تېر شئ د دې یوه سترګه به رکړي. دا پخه وداني چې موږ پوخ خوب زده کړو، موږ کې زموږ لیول منټل په بره لاړ. چې منټل لیول په بره لاړ نو پلارانو میندو بچو ته وایي دې خوا ځه او دې خوا مه ځه. بیا په کلي کې یو هوښیار سړی راغی، نو هغه هوښیار له به د مور او پلار دا واړه لېږل چې دې ته عقل وښیه. هغه هوښیار سړی اخر کې کلاس یې جوړ کړو. نو په ټبل مسیح کې د ارسطو او د سقراط دي او د بوکرات دي کوم کلاسونه چې وو نو هغه انفارمل کلاسونه وو. خو انساني تاریخ کې لومړی یونیورسټي چې ده نو هغه فاطمه الفهري جوړه کړې ده په موریشیس کې ده. زنانه چې ده دا د یونیورسټۍ فاونډر ده. او د افغانستان تاریخ ښیي چې د افغانستان بنیاد هم چې دی د نازو نه په وزډم باندې میرویس نیکه ایښی دی. نو زنانه او نارینه په پښتون کلچر کې په دې کې فرق نشته. دا زموږ بېوقوفي ده، ناپوهي ده چې مونږ تقسیم کړی دی او مونږ یو ته یو شان ګورو بل ته بل شان ګورو. زنانه د تعلیم هم لیډر ده او د ریاست هم لیډر ده څنګه چې نارینه دی. نو په دې کې دا فرق نشته. ها د تعلیم نه پس مونږ پراپر یونیورسټۍ ته او سکول ته راغلو.